شرم او خپل چې کوم زمونږ نیگیټیو پکچر دی هغه دنیا ته مونږ پټول لپاره مونږ دا خلک صرف د ورځ کې یو غنټې لپاره استعمالو هغې نه پس چې کوم دی نو بیا هېڅ قسمه د دې څه حقیقت سره څه تعلق نشته. د ملګري ملتونو د صحت نړیوالې ادارې تر مخه په ګرده نړۍ کې د مجموعي آبادۍ تر 15% انسانان په څه نه څه ډول معذوري لري او بیا 2% هغه خلک دی چې نور هم زیات جسمانی کمزوري او یا معذورۍ کې اخته دي. د 3 دسمبر دغه ورځ چې د معذورانو نړیواله ورځ ده او هر کال په دغه ورځ د معذورانو لپاره په حکومتي او غیر دولتي کچ بیلابیل پروګرامونه ترتیب کیږي چې مقصد په ټولنه کې د معذورانو په حق پوهه او احساس را بیدارول دي. د خیبر پختونخوا صوبې معذورانو لپاره جوړې ادارې یو مشر رضوان احمد وایي په دا په مونږ باندې الریډي مونږ باندې دا بایندینګ دی چې مونږ خپل قوانین چې کوم دي انډیجنس زموږ چې لاس دي دا به د یو ان سی آر پی ډي مطابق جوړو. چرته په صوبو کې په دې باندې کار شوی دی، زموږ صوبو کې هم څه کار پې شوی دی او هوپفولي چې په دې باندې نور کار هم وشي. د 1998 په سرشمیرنه کې چې پاکستان کې د معذورانو شمیره د مجموعي آبادۍ 2.8% ښودل شوی، خو بیا 2019 کال کې دغه شمیره یوازې 0.8% څخه هم کمه ښودل شوی. په دغه شمیرې د معذورانو د حقوقو سازمانونو نیوکې هم کړي دي، ځکه چې د صحت نړیواله اداره دغه شمیره 14.4% ښودلې. د پیښور اوسیدونکو د پولیو یو معذور ځوان شهاب الدین د حکومت څخه ګیلمن دی چې د دوی د حقوقو لپاره تش په دغه ورځ لوزونه کوي خو بیا څه نه وي. زما دا میسج د دې حواله سره چې کم قانون موجود دی، سپیشلی دا بلډینګ بایلاز شو، لوکل ګورنمنت ایکټ شو، 1981 آرډیننس شو، کم الریډي قانون موجود دی، په هغې باندې عمل درآمد وشي به دا کافي ده، بجای دې چې دا په سټیج باندې روخېجو دا ګډ کړو دې باندې ګانې ووې. سایمه بیبي چې معذوره ده خو وایي که ورته موقع ورکړلی شي نو دوی هر قسمه کار او دنده ترسره کوی شي. نن سپیشل جو زموږ ورځ ده سپیشل مریضانو لپاره، خاص کر معذورو لپاره، هغو لپاره بس دا وایم چې موږ د چا نه کم نه یو، موږ هر څه کولی شو، صرف داسې نه چې صرف عام خلک کولی شي، صرف لږ موږ عام خلکو نه ټایم زیاته غواړو، نور څه خبره نه، موږ هر څه کولی شو الحمدلله. د 18 آئینی بدلون وروسته چې د معذورانو لپاره د قانون سازی اختیار صوبو ته ورکړل شوی، په دې هکله چې د سند او بلوچستان ایالتونو قانون سازی هم کړي، خو بیا په خیبر پختونخوا او پنجاب کې لا تر اوسه د معذورانو حقوقو په اړه کوم قانون نه دی جوړ کړی شوی، خو حکومت وایي دوی د معذورانو د حقوقو لپاره په را روان وخت کې ګټور ګامونو پورته کولو پلان لري. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پیښور.